په ټولز مینو کې ټرک چینجز کله چې موږ او تاسو څه لیکلو کو مثال یو منټ دا لیکل موږ وکړه دلته راځو ورته یو ټرک چینجز هایلایټ یعنی دې نه وروسته چې زه څه چینجز کوم هغه د هایلایټ شي ماته د مثلا معلوم شي چې زه څه چینجز کوم په دې فایل کې هایلایټ چینجز دغه آپشن به کلیک کړئ دا نور د سکرین او پرنټینګ لپاره دی او که کومه زه اوس چې چینجز کوم ګورئ رنګ یې بدل دی که زه مثلا یو څه ډیلیټ کوم هم رنګ یې بدل دی ډیلیټ کېږي نه مثلا صرف رنګ یې بدلېږي ګوره ما دا ځای سلیکټ کړه سلیکټ مې کړه او په کیبورډ کې مې ډیلیټ بټن پریس کړه دا ګوره دا ډیلیټ شو خو هلته ګوره په بیل ماډل هغه داسې ډیلیټ نه شو چې صفا شو بلکل دا د ټرک چینجز خاصیت دی دغه رنګونه ورته بدلولی هم شئ تاسو کله چې دلته راشئ آپشن ته به راشئ دې ځای کې مثلا ګورئ انزرټډ ټیکس کوم چې مثلا ته لیکې هغه رنګ سره کوي سور دی ډیلیټډ ټیکس دی مثلا بلو وي چینج فارمیټینګ کله چې بولډ شي مثلا نو بیا یې رنګ سره کم شي او دا یو لین غوندې دغلته لکه دا تور غوندې چې ښکاري دې ځای کې دغه لین ته هم رنګ ورکولی شي تاسو مثال زه ورته یلو کلر ورکوم اوکې دا وګورئ دا رنګ یې بدل شو ډیلیټډ هم رنګ بدل شو کوم چې مثلا موږ انزرټډ کوم چینجز کړي دي هغې رنګ هم بدل دی نو که چېرته مثلا بیرته اکسپټ او ریجیکټ آپشن هم شته پکې که مثلا دغه چینجز د قبول نه وي نو ریجیکټ یې کړه که اکسپټ کړې اکسپټ یې یعنې قبول یې مثلا دا چینج په کار دی همدغسې نو بیا اکسپټ کړه دا زه کلیک کوم دلته راځو ګورو یو اکسپټ آل دی یو ریجیکټ آل دی ته کولی شې چې ټول مثلا ریجیکټ کړي یا اکسپټ کړي اوریجنل فایل ګوري صرف اوریجنل درته ښیي ویتاوټ هایلایټ چینجز مثلا دغه رنګ منګ لرې کړه خو راځو دلته ریجیکټ آل ورته کلیک کوم زه اوکې بیرته به خپل حالت ته راشي دا وګورئ کلوز بیرته پخواني حالت ته راغی ځکه چې کوم ټرک چینجز هغه آپشن چې موږ انتخاب کړی و دغه دې نه وروسته څه چینجز شوي هغه موږ ټول څه کړل ریجیکټ کړه اوس که مثلا زه چې هغه آپشن اوس مې انتخاب دی که زه څومره چینجز کوم ډیلیټ بټن مې ووهله نور لیکل مې وکړه او دې نه وروسته مثلا دا مې قبول دا مې نه دی په کار بیرته راځم ورته یم ریجیکټ آل یس دا وګورئ بیرته خپل حالت ته راغی کمپیر ډاکومنټ مقایسه کولو لپاره استعمالیږي څنګه مقایسه کیږي دغه فایل ما جوړ کړی دی زه سیف کوم سیف بټن مې ووهله یو نوم ورته ورکوم مثال اے بي دا ما سیف کړ ډایرکټ بیا دا سیف از کړي چې د دې دوه فایلونه جوړ شي چې تر څو مقایسه خو شي سیف از دلته ورته کوم اے بي سي اے بي سي په دې اے بي سي کې زه لږ چینجز کوم په دې کې مثلا دغه دوه لاینه ډیلیټ کوم دې کې خو ټرک چینج آن دی دا زه انډو کوم یو منټ بلکل تازه نه یو فایل راولو نیو مخکې نه زموږ ورته فکر ونه شو دا زه دغه کوم سیف کوم اے بي په نوم دلته نوم شته دی زوړ په هغې باندې اوور رایټ کوم سیف هلته نوم شته خیر دی ورته یم یس اوکې دا اوس سیف شو ډایرکټ بیا راځم سیف از ورته یم اے بي سي باندې اوور رایټ کړه سیف دا یو اے بي یو په اے بي سي دی اے بي سي کې زه چینجز کوم دغه دوه لاینې مې ډیلیټ کړه کیبورډ نه مې ډیلیټ بټن پرس کړه ده او لږ مې چینجز پکې وکړه دغه چینجز اے بي سي کې سیف کوم او دا اے بي سي بندوم اوریجنل فایل اوپن اے بي اوپن کوم اے بي کې خو دا چینجز نشته کوم چې اصلي و هماغسې پاتې دی په خپل حالت اوس زه د دې او د اے بي سي په منځ کې مقایسه کوم ځکه دواړه یو فایل و یو وار یم سیف کړه سیف از م کړه اوس یې مقایسه کوو چې دواړو کې څه چینجز راغلي خو نه دي د سیف نه وروسته کمپیر ظاهره خبره ده چې راغلي دي اے بي سي زه کلیک کوم ورته همدې سره مقایسه کوو اوکې دا وګوره کوم لاین چې ډیلیټ شوی هغه مې راته وښوده کوم چې مثلا موږ چینجز کړي دي هغه مې راته وښودل نو د دې په ذریعه باندې موږ کولی شو چې یو دوه فایلونه مقایسه کړو د کمپیر په ذریعه باندې زه دا انډو کوم یو ځل بیا کمپیر کوم یو سره کمپیر کړی بي سي ځکه اخر سیف از کړی یم چې او د کوم چینجز کړي وو ځکه دا اے بي سي سره مقایسه کوو اوپن دا وګوره نو بند مې کړه نیو فایل امید دی په دې پوه شوې یو وارې فایل سیف کړئ بیا یې سیف از کړئ دا پلیر چې دی دغه درس وروسته کې تاسو کولی شئ بیا تکرار کړئ ځان سره مرج څه کار کوي مرج او کمپیر تقریبا یو شی دی خو معمولي غوندې فرق لري زه دلته هماغسې لیکل بیا کوم دې سره مثلا دلته یو لاین بل هم جوړوم ښه دا د سیف کول نه وړاندې به زه د ده لپاره که چېرته په دې مرج په ذریعه مقایسه کوئ نو هایلایټ چینجز به ضرور ورته کلیک کوئ کمپیر کې ضروري نه و اوکې کوم اوس زه دا سیف کوم ورته لیکم WW سیف
او بل نوم ورکوم سیف از www. په دې سیف از کې چې کله ما دا سیف کړو اوس زه چینجز کوم مثال دغه څو لاینه ډیلیټ او یو څو لاینه به انزرټ کړو زه دا کلوز کوم دا ولې سور روشن راځي ځکه موږ هایلایټ چینجز کلیک کړي دا کلوز یس به کلیک کوئ دا چینجز به ځان سره سیف کوئ اولنی فایل www زه دا اوپن کوم او اوس دا مقایسه کوم د مرج په لار باندې طریقه باندې ګوره مرج کوم یو www سره اوپن اوکې وګوره هغه ډیلیټډ ځای وښوده خو هغه انزرټډ شیان یې ونه ښودل فکر کوم نو تاسو دې باندې بیا کوشش وکړئ انشاءالله چې هېڅ مشکل پکې نشته زه راځم بیا چېرته merge www the merge document unmarked change do you want to merge ها کلوز کوم نو نیو دې ځای کې مثلا ما دا فایل ولیکه سیف نه وړاندې څه هایلایټ چینجز اوکې سیف یې کو تیز ځکه ځم چې مخکې تکرار شو قسیم دا اوس زه سیوز کوم وسیم اوس مثلا دې کې زه چینجز کوم دا خانه مې ډیلیټ کړل دی دلته مثلا یو څو لاینه نور اډ کوم دا ایم ایم پې کټ کوم کلوز یس اوپن کم یو قسیم کو وسیم قسیم به اوپن کو وسیم ځکه دویم ځل دا ګوره اوریجنل دی اوس راځو مرج کم یو سره وسیم سره اوپن دا وګوره هغه ډیلیټ ځای مو خو او هغه کم چې وګوره ایم ایم مونږ ورسره ولیکه مونږ ویل چې چینجز بل ځل په هغه بل ډاکومنټ کې دا کم چینجز مونږ کړي هغه نور راغلی ګوره دې کې وښوده ښه دا فرق دی کمپیر ډاکومنټ او د مرج په منځ کې پروټیکټ ډاکومنټ څه کار کوي مثال زه یو فایل لیکم غواړم چې دې ته یو پاسورډ ورکړم چې څوک پکې چینجز ونه کړي پروټیکټ زه کلیک کوم پاسورډ دلته په دریو طریقو ورکول کېږي یو دی ټرک چینجز د پاسورډ ټرک چینجز یو شی دی که ته مثلا دغه آپشن کلیک کړې او یو بل کس چینجز وکړي هم تا ته معلومات کېږي دا اوکې کې مثلا یو بل کس راځي چینج کوي ډیلیټینګ کوي دغه کوي خو که هغه په ورډ پوهېږي واپس راځي مثلا دلته او راځي ورته دا چینجز هم لرې کوي دغه علامه او راځي دلته اکسپټ رجیکټ کې مثلا درته وایي چې بس اکسپټ یې کړه نو دغه چینجز تا ګوره اکسپټ آل یس دا ګوره چینجز به اکسپټ شول ډیلیټ هم شو دا لیکل هم پاتې شول نو که چېرته ته وایې چې یاره زه دا فایل هایلایټ چینجز کوم او دې کې د څوک چینجز نه کوي که وشي ما ته معلوم شي نو هغې دپاره بیا پاسورډ ورکړي دا ډېره ښه طریقه ده پروټیکټ ټرک چینجز ته پاسورډ ورکول کېږي دې ځای نه مثلا زه ورته پاسورډ ورکوم مثال زه ورکوم ASD اوکې دویم ځل به بیا هم کنفرم کوي تصدیق به کوي ASD اوکې اوس ما ورکړه اوس ګوره یو کس چینجز کوي دا ډیلیټ کوي ډیلیټ یې کوي زه مړه زه به لاړ شم اکسپټ به یې کوم اول یې ښه چینجز وکړه چې ویې کړه اوس راځي مثلا دلته ورډ پوهېږي که نه راځي اکسپټ ریجیکټ ده ګوره دا کار نه کوي راغی ګیر شو سړی ګوره اوس دلته راځي مثلا دا علامه لري کوي چې دا لري کوم ګوره دا هم کار نه کوي نو دا پاسورډ دی تر څو دغه د ان پروټیکټ یې نه کړي هغه ته خو ایچ ډي پته نشته ته خو ورته نه ښیې نو بس اوس تا ته معلومات کېږي چې دې کې چینجز شوي د خپل پاسورډ به اول ورکړي ایچ ډي اوکې اوس به راشي مثلا اکسپټ یا ریجیکټ نو ریجیکټ به کړي ریجیکټ آل یس دا ګوره بېرته خپل حالت ته راغی دا هله کېږي چې کله ان پروټیکټ شي بېرته کمنټ څه کار کوي زه پاسورډ ورکوم ورته ASD بیا ورکوم اوکې ASD بیا مې ورکړه اوکې هر یو رقم پاسورډ چې ورکوئ ګوره دلته ستورو غوندې ښکاري پاسورډ هم دا خصوصیت ده چې سټیریک ښکاري بل سړی که سپیډ دی ښیي بل سړی که خوا کې د ناست وي هغه پرې نه پوهېږي چې داسې لیکي ښه کمنټس ته ما پاسورډ ورکړه ګوره ان پروټیکټ علامه راغلی یعنې بېرته یې ختم کړه کمنټس دا خصوصیت دی چې ته په فایل کې بالکل چینج نه شي کولی ګوره زه کیبورډ اواز اورئ and لیکلي this command is not available because the document is locked for editing ګوره چینج کوم ایډیټینګ لپاره لاک دی ښه د کمنټس څه مطلب و کمنټس دا و چې ته صرف تبصره ورکولی شې ګوره انزرټ وینو نه کمنټس دا هم څه لپاره ورکوې مثال یو ستا خاص پارټنر دی او هغه مثلا یو کمپیوټر استعمالوي یو وظیفه ده ستاسو او هغه غواړي چې مثلا دې فایل کې چینجز وکړي نو تا ته په کمنټس کې لیکلی شي چې وروره دغه پاسورډ ته ختم کړه زه فلانکی یم ته به بیا هر څه چې کې خو یو تبصره به ورته هغه برابرې کړي دې ځای کې به ورته ولیکي چې پلیز unlock the document from حلیم کاکړ دا زه مثلا ورته کوم کلوز
اوس که مثلا دغه فایل کې خو چینجز نه کېږي، دغه چینجز خو وشل. دا چې کله ته راشي مثلا دې ځای کې صرف تبصره ورکړی شوې ده، ګوره ما اوس چې راولې لیکلي دي پلیز انلاک د ډاکومنټ فرام حلیم کاکړ. بیا ته پوهېږې چې ووله دا خو زما یو هماغه پارټنر دی، خاص ملګری مې دی، په فایل کې چینجز کول غواړي، نو بس بیا کولی شي چې د دې تبصره یا منې یا نه منې، ستا خپله خوښه. انپروټکټ اے ایس ډي بېرته خپل حالت ته راځي. اوس ګوره چینجز کېږي. ښه دغه کمنټس هم ته کولی شي اکسپټ ریجیکټ کړي. دې ځای ته راځي اوس ورته ریجیکټ آل یس، او ګوره تبصره بېرته ختمه شوه. مثال هغه درته تبصره لیکلې ده بالکل ته چې بس تبصره هم ختمه شي او بالکل نه ورته انلاک کې یا انلاک دې که تبصره ختمه. پروټکټ ډاکومنټ کې فکر کوم چې په دې هم پوه شوې، په دې هم پوه شولې. فارمز څه کار کوي؟ فارمز کله چې موږ او تاسو سیکشن یې ورته بې لیکو بیا دغه نه استفاده کېږي. زه راځم دې ځای کې یو سیکشن بېلوم، انزرټ بریک څه به کلیک کوو، کنټینیو. ما ورته ویلي معنا ته بیا نه ګورئ، دا سیکشن بېلوي. څو ځایونو کې ورته راغی عملي کار مې وکړو. اوکې ګوره لاندې مو لیکل سیکشن 2 چې دې ځای کې مثلا چینجز کوم. اوس راځم بل یو سیکشن هم بېلوم، انزرټ بریک کنټینیوس. دا ګوره دغه درې سیکشنه ما جوړ کړه. اوس کوم سیکشن ته چې پاسورډ ورکول غواړي، پروټکټ ډاکومنټ فارم، اوس دا سیکشن آن شو. دا ګورئ دا بټن ګورئ، دا زه کلیک کوم، دلته ګوره درې سیکشنونه دي. زه ورته وایم چې صرف سیکشن 2 ته یا سیکشن 1 ته پاسورډ ورکوم، دې دوو ته نه ورکوم. نو هغه به ټیک مارک کوي چې کومې ته پاسورډ ورکوئ. اوکې دې ځای کې پاسورډ ورکوم مثلا ZAQ. اوکې دا پاسورډ ما ورکړ. وګوره د دویم کې چینجز کېږي، وګوره لاندې سیکشن 2 دی، دې کې 3 کې کېږي، 1 کې وګوره کلیک نه کېږي بالکل. زه کلیک کوم ګوره کیبورډ آواز اورئ، زه کلیک هم کوم لیکل هم کوم، خو لاندې سیکشن 2 کې کېږي، اول کې بالکل لیکل نه کېږي، نه سپیس وال کېږي، ګوره سپیس هم لاندې راځي. کلیک کوم، کلیک وشي بېرته واپس لاندې راکوشي. دا خصوصیت پکې دی دې کې انلاک کوم بېرته ZAQ، دا بېرته اوس ګوره زه کلیک کوم هر څه کېږي، چینجز هم کېږي. نو د دې په ذریعه باندې مثلا تاسو ټریک چینجز ته پاسورډ ورکولی شئ چې څوک چینجز وکړي تاسو ته معلوم شي. کمنټس صرف کمنټس ورکولی شئ، نور چینجز نه شي کولی. فارم کې کوم سیکشن ته چې پاسورډ ورکول غواړئ ورکولی شئ دې ځای نه. امید دی په دې پوه شوي، ډېر اسانه دی.